بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. سلام، به برنامه اشک و لبخند خوش آمدید. امروز در برنامه به دورترین نقاط از مرکز کابل می رویم. زیبایی و تراوت زیبای میهنم ما را به سوی یک خانواده سراپا کارگر روبرو می سازد. پس تا آخر برنامه با ما باشید و چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت هشدار را فراموش نکنید تا در هر زمان با شما باشیم. مردمان این محله کوچک مصروف ساختن خشت هستند و اگرچه سر و کارشان تمام با خاک و گل هست، اما چهره هایشان مملو از مهر و شفقت خداوند بزرگ هست. ما امروز به دورترین نقطه شهر کابل آمدیم. اینجا سراپا عشق و محبت و لذت از طبیعت زیباست، اما زیر چتر این آسمان کبود و ابر سفید اطفال نازنین مصروف کارهای شاقه و همکاری با خانواده‌اش هستند. هیبت والای این کودکان نشانه از غرور و قامت این مردمان هست. زیبایی طبیعت و چهره‌های این کودکان با هم خیلی شباهت دارند. دستان پرمهر این کودکان به جای بازیچه و قلم گل سخت به دست دارند و این همت این اطفال برای ما کاشانه مهر را آباد می کند. چشمان و لبان خسته این کودکان حکایت از مبارزه سخت با زندگیشان می کند. این کودکان شب و روز با دستان مهرانگیز، پاهای برهنه، قلبهای معصوم، جسمهای خسته و لبخند مملو از خوشبختی در حال سخت کردن گل کاشانه ما هستند. این اطفال برای من و تو مبارزه می کنند. این تبسم نشان می دهد که زندگی با تمام خم و پیچ‌هایش مغلوب این کودکان شده است. دستان این اطفال اگرچه برای من و تو خستند، اما می توانند از این گل سخت و بی صدا با خودشان بازیچه هم درست کنند، ولی روزگار حتی تصور این حرکت را برایشان تا حال نداده است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما داخل نقطه کابل هستیم و نزدیک به سروبی. امروز سبزی گوشت داشتیم. اینجا یک پدر سر خوردیم که دو تا دخترکایش هست و اینا مصروف جور کردن خشت هستند. البته باید خشت تیار کنند و در مقابل از او پول دریافت کنند. خپلاره نوم دید شده متیولا او در لورگان نوم دید شدی یا سنا یا اسما. څو کاله کېږي د بدبخت کار کې بوختې؟ زه خپله خو 20 کاله کېږي او دا ماشومان چې دي دا خو 2 کاله کېږي دې بټۍ کې را سره لګیا دي. دوی دې ولې دا کار ته مجبوره کړي؟ مجبوره یم کور د خوا نه 10 کسه کور مې دی او یو ګټل والا یم. زه خپله مریض یم، هفته کې 2 ځلې 3 ځلې دوايي ته ځم او چې دې را سره لګیا نه د کور خرج نشم پوره کولی. مشر زوی دی؟ مشر زوی مې هغه ته لګیا دی، هغه تقریبا 12 کلن دی، هغه هم لګیا دی را سره. دا ماشومان د مکتب ته ځي؟ نه، دې دواړه خو نه ځي. هغه مشر زوی مې 5م مکتب کې دی او بس هغه هم راغلی را سره لګیا دی کار. دوی چې دوی کله کار کوي زړه دې ورته خوږېږي؟ هر وخت کې ژړا باندې لګیا دی. دا لاسونه د دې اوچوي د شپې د ورځې دلته چې موږ دې ځای نه لاړ شو کور ته، هلته دا د بندونو فریادونه کوي. دا زړه نه مې خدای خبري. تا کور کې چې وای دوی کار ته پرېښود؟ چې زما کور کې چې وای دی په مرګ مې په کار ته نه پرېوصل. چېرته مې پرېوصل؟ اولاد د زړه ټوټه ده، څوک یې پرېږدي؟ اسما کې بلتار اسما څنګه لاسونه دې شپې شپې وچېږي وای؟ بس بیا په څه غواړئ؟
دې نه واړه دوه ماشومان نور دي چې هغې خښتې وترې شګه چې هغه دې نه واړه دي دې نه هم واړه دي هغوی هم راځي هغې هم راځي اوس هغې نشته دی وخت ډوډۍ ته تللي دي زه ډوډۍ ته هغې هم لګیا دي را سره ټول فامیل دې دې کار کې بوخت کړي دي چې چاره نشته دی څه وکړو څخه پیسې به ګټې نو د ورځې یو 10,000 12,000 نه چېرته ګټل کېږي د ورځې چې ډېر وګټم دا 600-700 روپۍ ګټم هغه هم نه بس کېږي 600-700 کې زه جمعه کې 3 ځلې دوی لازم نو دا بس د هغې هم نه کېږي تقریبا داسې وایه 8 کاله کېږي دا تبه مې د وجود مې خوږېږي تبه مې د هېڅ په سور نه پوهېږي چې دا څه علت دی هر یو ډاکټرانو ته تللی یم قرضدار یم شولم ډېر اوس دې ډاکټرانو ته ځه او راځه بس هېڅ معلومات یې نه کېږي نو د لورګانو نه د پوښتنه وکړه ورته په دې کار راځي تاسو وایه چې غټم چې دا کار کوئ که نه دې خپله هره شپه جاړي نو چې دا کار نور نشو کولی او موږ ته څه بل څه روزګار وګوره زه چې دې ځای نه لاړ شم کلي ته هلته هم کار روزګار نه وي بس بیا چې هلته قرضداري شو نو بیا منډې وو چې دا خښتې دي نو دلته چې راشو دی مجبورا دی هم را سره لګیا شي چاره نه وي نو څه وکړو آیا کوم وخت دې دوی په خاطر ژړا کړې که نه ډېر هر وخت اوس نن شپه مې هم ژړلي دي په دې چې روژه وه هلته یخني ده او دلته سهار د ورځې موږ کار نشو کولی د شپې دی نشي کولی ښه اوس دواړو کې پاتې که د ورځې کار کوو زه دلته کې نه مرم او که د شپې کار کوو دی د یخنۍ نه مري نو اوس دې کې تاسو ووایئ چې ما څه کړی دی او کور کې 10 کسه د کور یي او هر هفته دوایي لپاره هر هفته ځمه 3,000 2,000 2,500 زه د دې اوس فلحاله دلته 10 ورځې کېږي چې کور مې راوړی دغه سړی چې جمعدار دی د دې نه فلحال هم 10,000 روپۍ قرضداره شوی یم چې اوس دې 10 ورځو کې راغلی یم ایله کور ته سودا واخله دوا واخله بس چاره نشته دی نو او دوی کله کار نه تښتي که نه نشي تښتېدلی هېرېږي ما نه هېرېږي چې یاره پلار مې ما باندې دې هم ځورېږي نه ځي کور ته نه ځي بیخي چې وږي چې زه ونه وایم چې لاړ شئ نه ځي او وایي چې پلار مې لګیا نو موږ څنګه لاړ شو او سهار څومره وختي راځئ دې کار ته زه خپله خو پیشنمې چې وکړم راځم او دې بیا چې لمر راوخېږي راځي او اوس دې نوم ثنا و د دې ثنا دی د دې اسما دی ثنا جانې څنګه یې ښه یم صحت دې ښه ده ښه دی مکتب ته ځې که نه نه او که دا کار خوښ یې که مکتب ته ځې ته ځې که نه اوس دلته دیني سبق وایي مدرسه کې دغه د مولا هم نیولی دی بس دې سره د هفتې 50 روپۍ هر یو کور والا ورکوو جومات کې مولا دی هغې ته ځي سبق دیني وایي خو د مکتب وسه نه لرو نو بس هماغه یو هلک مکتب کې دی او هغه هم چې دلته زه راځم کور راوړم نو هلته ورور سره مې پاتې او دلته بیا چاره نه وي که اوس دې مکتب کې واچوم نو چې دې بیا چاته پرېږدم دلته خو مجبوري ده دلته چې پیسې دې اخېستې بیا دې په زور هم راولي چې راشه هلته زه بیا بیږم ته هم راځه بس په زوره دې بیا راولي دلته کار ته او دا چاره خو نه وي بیا چې ری نه شي بیا ستا په ځای کې بل کس واچوي بیا به هغسې حیرانه وي کار به دې نه وي روزګار به دې نه وي کیچ شي څه وایې ورته ګرو غوندې به پاتې او ګرو غونډ عمر بچو اولاد سره ګروي هېڅ چاره دې نشته په دې چې 10,000 روپۍ دې واخیستلې هغلته نه چې دلته راللې 4,000 په دا باندې کرایه کوي دلته لاره کې یو 500 روپۍ ډوډۍ در باندې وخوري دلته چې راشي نو یو 4,000-5,000 بیا خرچه واخلې چې یو جمعې دپاره ته خو کار هلته نه وی کار نشي کولی نو بس ته چې 10,000 روپۍ ته واخیستلې هغه 20,000 شي دلته چې د هفتې کې 2 ځلې ډاکټر ته ورځې به داسې ووایه چې ګروي بس چې کله ځې ستا پیسې خلاصې نه وي بیا دې نه ورنه قرض پیسې واخله او بیا ځه هلته بس دغسې کار دی نو دا ثنا ولې ژاړي ثنا خو بس همدې ته ژاړي چې یاره پلار مې په دغسې مشکل کې مخ دی او یو خو دې قرنطین داسې خراب کړلو چې هلته هم کار روزګار نه بس چا قرض هم نه راکوو دلته رالو زه کور یې ودان قرض خو راکوي او قرض یا پور خو بس دا اوس چې دا روژه راغلې موږ دا اوس تاسو غوښه راوړله دې نه مخکې موږ غوښه لیدلې نه ده لا چې غوښه یي څنګه
دا ټوله ورځ چې کار کوې ما ته تشریح کړه څه کارونه کوې سهار چې وختي راځې څه کوې مازدیګر باندې څه کوې سهار وختي کار کوې بیا دویم کوم کار کوې اول سهار وختي چې رالم دا خټه چې ده دا اچومه غونډه دی پال ته دا چې مې واچوله د دې غاړې خېجوم پلاستیک پې اچومه بیا نوره خاوره وامه هغه اوبه کوم بیا هغه خټه اړومه چې هغه مې واړوله بېرته دا خټه چې مې اچولې ده 10 بجو پورې دا اچومه 11-12 پورې هغه خټه اړومه بیا 12 نه وروسته کښېنم دې خښتو نه اوسه پورې لګیایم بیا دې نه وروسته چې څنګه مازدیګر بانګونه وویل پاڅېږم خپل لمونځ اودس کوم هغې نه وروسته بیا خښتې ودروم خښتې چې مې ودرولې میدان پاکوم بیا شګه اچوم د دې کار بس بیا خدا خو ټیکه ده زر خښته چې دې واچوله نو تا ته 440 روپۍ درکوي او چې ته ډېر توره وکړې نو دې روژه کې نو 440 روپۍ نه ګټلی شي دا لورګانو دې څه خواهش لري څه وایي لورګانې مې دا وایي چې بس نور خښتې نه شو اچولی موږ سره څوک مرسته خپله ووایي نه لږه په نه موږ سره مرسته وکړي خښتې نور نشي اچولی پلار مې ناروغ دی نور کار نشي کولی مستۍ ته دې زړه کېږي که نه مستۍ وکړي ګوډي بازي وکړي اګان چینتروک وکړي هو مې ته دا چاته ورکمه ها څوک پې خوشحالیږي ثنا خوشحالیږي که اسما ها یاره و به نشي خو خیر نو واخله شاباسې دې باندې به ځان ته کپړې واخلې ښه صحیح ده زه بیا انشاءالله بله ورځ بیا تاسو ته چکر لګوم ښه و بالاخره امروز برنامه افتخار یک لبخند را در دفتر خاطراتش ثبت کرد. امروز از گل و خاک برایشان لبخند و خوشی هدیه کردند. دوستان عزیز از این گل آدم میتونه که هر کار را با این گل انجام بده، اما اینا امروز ببینیم که تا او سر چقدر گل است را باید تا شام خلاص کنیم و اینی بازی طفلانی است که ما میکردیم کمیال اینه دخترک جور میکنه در سرنگ کی ما تسخیر کننده قلب های شما خواهیم بود. ما برایتان تبسم هدیه میکنیم. السلام علیکم دوستان عزیز، بازم خوش آمدین. این دوتا خوارکای مت خوش از دیگه از کار یا بیغم شدن. حالا باش که یار کی اسپانسر میکنه تو جوان هست یا نیست؟ هست بخیالم که برای فعلا بر یک ماه دو ماهشان انشالله که اسپانسر شدن بخیر. همون روز 100 روپا برشان حساب کردیم، ماه 3000 بر اردویش 6000 دیگه. این ماه را بخیر غمشان نمیخوریم تا دیگه. ما بسیار هموطنای عزیز دلدار داریم، خانماز، دختر خانماز، مادرای ماز، بیبی آجی هاست، آجی صاحباست، جوانای مستعد است که انشالله کمک خواد کردن یاره یا فقط مدرسه برن مکتب برن دیگه بخیر. و امروز چون ما توزیع گوشت داشتیم 5 روز گوسفند ذبح کرده بودیم آوردیم اینجا و بسیار جای مختلف توزیع کردیم دیگه. ولی جان و یما جان از کانادا مبلغ 8600 افغانی را روان کرده بودند که گفتن به مستحقین توزیع کنین و امروز یک تصویر بسیار جالب است. شما خودتان بیننده بودین که پدرجان و دخترکاش کار میکردن. حالا ما یارا تقدیم از این میکنم دیگه، انشالله بعد از این بخیر یا باید کار نکنن. که پدرشان گپ زدیم روز 100 روپا بر هر کدام شما ماه 3000 در نظر گرفتیم که دیگه یا کار نکنن. هم دسته ده؟ ها؟ اولا خیره. یا 2 3 ده 3000 تشوی واخلا صحیح ده؟ یا 2 3 ده پیشکی ده. دا خطه چخلاش و نور بکار نکوی صحیح ده؟ مدرسه تا بزه دا میتا صحیح ده؟
یو خنده خو که کنه آفرین. و 2600 روپیه دیگه مانده که رو ما میخوایم که برم بچگک تقدیم کنم یا برای پدرش که یک دوا بگیرم. پدرش بده که یاردیش مرد هستن دیگه. کارهای مرد 2600 1300 هم یا بگیرن. پلاره دیگوی ماش میخویو یا میاشت پیشکی را ورک خواه 3000 اغتا 3000 اغتا دا 2800 روپیه دی دا با واخلی دا 600 با دی زوی تا ورکی دا بم دوایی وکی تر بل میاشت خدای مهربان دا بیا چا کار در لگاو صحیح ده؟ خدای پاک سره ډیر خو کیو چې څونه غریبانو سره کومک کوي خدای دې هغه سره هم خو کی الهی امین او تاسو سره ډیر خدای دې خو کی چې دلته راځي غریبانو پښتنه مو په کور مدام این پدر مجبور است اگر مجبور نباشه چرا دخترکای خوردازی کده میگه خوردتر هم است آقا دیونه کشر زوی مم را دغه تراشه والا کچیرته دا اوس موږ د شګي اچي دا شګه اچي ای کس ریگه پاش میته د زیر د سر زمین که خشتا نچسبه د زمین ای حال آمد آیا ای حق کار کردن نداره شما خودتان فکر کنید و او دخترکا ای بچگک حق کار کردن ندارن پس هموطنان عزیزی که پول روان میکنن بانن که ما مستحقین پیدا کنیم بر از اونا برسانیم. بعضی دوستا هستن یگان موضوع کار میگن که اینی را ترکو ما اینجا هستیم خود ما میبینیم که اشد ضرورت به پول داره به غذا داره به دوا داره بر از امون میرسانیم. شما که به نام خدا روان کردین که از دست بالا کد نکد به پیش پروردگار ثبت میشه در طرف راست نه در طرف چپ ثبت میشه دیگه بانین به پروردگار باز روز قیامت روز آخرت به خیر حسابی کنین که پروردگار بگو یا پاک پروردگار مخوین تو تفلکا را دستشان نگرفتم از قرای دور دیگه نال تو دلت مرا میبخشی نمیبخشی اگر کدام نماز خطا کردیم اگر کدام روزه را نگرفتیم اگر کدام دروغ گفتیم اگر کدام غیبت کردیم یا پاک پروردگار نخ خوبی خو کردیم شاید پروردگار به خاطر نمی خوبیت به خاطر نمی اطفال معصوم بگوی ما عمل نامه تبیگی برو به طرف جنت واه واه او دیگه چی روز است که ما از پشتتان بدهم که خیر مرام ببرین پشت جنت ببرین وطن دوست خونه فکرش دان از یاست ما بی خیادش رفتیم که ما چی میگم همه ترس یالی واه خوش از واده دنیای خود است یا بسیار خوش باد از این دیگه کار مار نیست یا باید ساتیری کنه دیگه دفعه که آمده یا بخیر بعد از این دیگه دفعه که آمدیم لباس بود چبلق کل چیز برشان میگیریم چرا رقم کالی خوخیگی بوتان دی چرا رقم خوخیگی طول ورته وای جګه بیا راغله با نشان همینجا بگویا چرا رقم کالی دی خوخیگی خیر دو سه جوره برشان میاریم سه جوره او هر رقم کالی دی خوخیگی سور ژیر تور کالی میخویگی کرای چرا رقم ټیکرای بشینی صحیح ده که سور ټیکرای سور او بوټونه څنګه ای تور اتا تور او بوټونه دي ژیر ټیکرای نه ما په خیال چې تا نه راځي کنه ګورا زیر پرتوک زیر ټیکرای تور کمیز صحیح ده او دا صحیح ده بل ځل چې راتلو له خیره بیا به راوړو انسان هیچ وقت در ضرر کسی باید نباشه و ما امروز به ضرر کسی نیستیم. این پدرجان گفت که گله بر 3 روز ترک کردیم اگر این ما خلاص نکنیم باز خشک میشه تاوانی میشیم پس قدر زحمت ای تفلکا کشید یک روز دیگر هم بکشن به خیر کمی خلاص شوه بعد از این دیگه باز ما پدرشان تماس میگیرم خدا کنه دیگه در این کار نباشن و ما میایم اینجا تیل مصرف میکنیم خطر سر خود میگیریم میایم تا اینجا خبرشان باز میگیریم اگر باز در گل بود باز همی پدرش دیگر چهار ما میگیریم در بین گل استاد میکنیم صحیح دم هم دسته او بیا سزا در کونو بس اوس مونږ ته اجازه ده ما خام دلته مونږ سره پاتې شي ژوندی شي روژه ماتې ډېره مننه ډېره خوشحاله شو خیر شي زی الله مل شه و در پایان برنامه نمادی از محبوبیت برنامه در چشمان، لبان و جسم این کودکان را شاهد بودیم.
و سپاسگزاریم از آقایان ولید و یما از کشور کانادا که مبلغ 8600 افغانی به این برنامه کمک کرد.